سلامونه، احترامات او نیکې هیلې. زه یم سمندر یوسفزی. په تشبیه باندې خبره کوو چې تشبیه څه څیز دی. نو تشبیه د علم بیان یو رکن دی، یوه برخه یې ده، یوه حصه یې ده. په کوم کې چې یو څیز یا یو کس یا یو ځای له د بل کس، د بل څیز یا د بل ځای سره چې هغه څه نه څه مشابهت لري، د هغې په شانته ګڼل، هغسې حسابول د څه خصوصیاتو په بنیاد باندې یا چې کوم دی نو د څه خرابیو په بنیاد باندې د ښهوالی هم کیدی شي او بدوالی هم کیدی شي. او په عامه توګه باندې دا چې کوم دی نو یو جذباتي څیز دی، جذباتیت وي په دې کې چې د کوم څیز له د بل سره مشابهت کول یا چې کوم دی هغسې ګڼل. په دې کې جذباتیت په دې باندې چې یو څیز یا یو کس یا یو ځای د بل ښایسته څیز په شانته کې ګڼل، دې کې هم جذباتیت وي. او یا چې کوم دی نو یو څیز، یو کس یا یو ځای د بل څیز نه د هغې نه زیات خراب ګڼل، هغسې تشبیه ورکول، مشابهت ورکول یا چې کوم دی نو هغسې ګڼل، دې ته تشبیه وایي. د مثال په توګه که موږ وایو چې پېښور د جنت په شان دی، هغه لکه چنار دی، د هغې باڼه د غږو په څیر دي. د دې دا چې کوم دی نو دا زموږ سره څه دي، دا تشبیهات دي. موږ د یو څیز بل سره د مشابهت په وجه باندې هغسې ګڼل یا چې کوم دی نو هغه حسابول، دې ته چې دی نو تشبیه وایي. په دې یو څیز، کس یا ځای چې کوم دی نو هغه له د بل څیز، ځای یا کس حیثیت ورکول د څه خوبۍ په وجه یا د څه خامۍ په وجه باندې. نو په دې قسمه عمل کې زموږ سره څلور رکن دي چې هغه د تشبیه ګڼلی شي. په هغې کې یو مشبه دی، بل مشبه به دی، بل چې کوم دی نو وجه تشبیه دی او بل حرف تشبیه دی. زموږ سره چې کوم دی نو وړاندې مشبه هغه څیز چې هغه د بل څیز په شانته کې ګڼل، هغسې حیثیت وله ورکول. لکه په تېرو مثالونو کې زموږ سره پېښور هغه شو یا چې کوم دی نو هغې شو. دغسې مشبه به لکه چې په کوم څیز هغه ګڼل، هغسې حیثیت وله ورکول. لکه موږ چې وایي چې پېښور لکه یا پېښور د جنت په شان دی، نو جنت چې کوم دی نو دا زموږ سره مشبه به دی، په بل کې چنار او بل چې کوم دی نو زموږ سره غشي شو. حرف تشبیه زموږ سره چې کوم دی نو هغه حرفونه یا هغه ټکي چې هغه دوه څیزونه د څه خوبۍ یا خامۍ په وجه باندې یو ځای کوي، یو بل سره د هغې مماثلت کوي یا هغسې ګڼلی کېږي چې هغه زموږ سره په پښتو کې مختلف لفظونه کیدی شي یا حرفونه کیدی شي چې هغه لکه، پشان، څنګه، دود، هسې، په څېر، داسې قسمه لفظونه چې کوم دی نو هغه چې کله د جملې یا چې کوم دی نو د څو لفظونو په منځ کې راشي نو موږ ته دا پته لګي چې د تشبیه استعمال پکې شوی دی. وجه تشبیه زموږ سره نو هغه چې کوم د دغې دواړو څیزونو د مشبه او مشبه به ترمنځ چې کوم مماثلت وي، کوم صفت وي یا کومه خامي مشترکه وي او هغه دواړه د یو بل سره یو بل په شانته کې ګڼل، دا چې کوم دی نو دا زموږ سره وجه تشبیه ده. وجه یې همدغه ده، یا یې څه خامي ده یا یې خوبي ده. ډېر خلک چې کوم دی نو پنځم رکن هم دغ کړي او هغه چې کوم دی نو غرض تشبیه که نه، چې دا چې کوم تشبیه ورکړی شو، کوم مماثلت وګڼلی شو یا کوم د یو شان حساب کړی شو، د دوی څه غرضونو ده او وجه تشبیه دا یو څیز دی. تقریبا دې کې څه فرق نشته. همدغه څلور څیزونه دي چې هغه د یو جذباتي کیفیت یا د جذباتو په بنیاد چې کوم دی نو مبالغه یې پکې او مشبه چې کوم دی مشبه به د هغې نه په سیوا یا چې کوم دی نو په ډېر جذباتي انداز کې وړاندې کړي شي، که په خوبۍ په حواله باندې او که د خامۍ په حواله باندې.